ډېره ښکلې افسانه ده د ښاغلي میا اسرارګل پاپینخېل صاحب. د کتاب نوم یې د سیالي او د دغه افسانې نوم دی رڼا. زما خوښه شوه، یقین مې دی چې ستاسو به هم خوښه شي. نو په دغه هیله او په دغه امید در سره شریکومه چې ستاسو د خوښې وړ وګرځي افسانه رڼا د ښاغلي میا اسرارګل پاپینخېل صاحب. ډاکټر صاحب، دا د ورور او خور معمول دی، زما هم دغه ایک یو زوی دی. کله چې د سکول نه راشي بسته کېږدي، روټۍ وخوري، په دو دو ولاړ شي، د کرکټ بال او بیټ راواخلي او د کور په انګړ کې لوبې شروع کړي او خور ته آواز وکړي چې راځه اپا کرکټ کوو. کله کله چې نسرین د چا ملګرې یا خپلوانو کره تللې وي نو اجمل مور یا ما پورې ونښلي چې ما سره کرکټ وکړئ. زموږ هم ناچاري وي، ځکه چې په کلي کې بهر داسې د لوبو میدان هم نشته او بل موږ وایو چې ماشوم دی هسې نه چې راله یې څوک خوږ کړي. نسرین د دې نیازبین ورور د کرکټ یوه مستقله او مجبوره ملګرې وه. نن هم د معمول مطابق چې اجمل د سکول نه راغی نو نسرین د پلو نه ونیوه چې راځه کرکټ کوو. هغه ورته ډېرې بهانې وکړې ځکه چې دغه وخت ما سره په حجره کې میلمانه وو او هغې د میلمنو دپاره چای تیارولې، خو اجمل نه پرېښوده او ما هم ورته وویل چې بچې چای به دې مور تیارې کړي، ځه ورور دې ضد کوي، ما حجرې ته چای یوړې، زه د میلمنو سره مشغول وم چې په دې کې کور کې چغې شوې، ژړا شوه. زه زر کور ته راغلم، څه ګورم چې نسرین په چمن کې نسکوره پرته ده. اجمل چې زه ولیدم نو زر یې کمرې ته منډه کا او اور یې په ځان پسې بند کو. ما د نسرین د مور نه تپوس وکړو چې څه وشو. هغې راته په ځان راکېښودې چې اجمل نسرین په بال ویشته او رسا په تندي ولګېده. ما هغې له تسلي ورکړه چې خدای به خیر کړي. ما چې وکتل نو د نسرین په تندي رښتیا وینه راماته ده او چمن کې بېهوشه پرته وه. ډاکټر صاحب، زما لور اوس د خدای او ستاسو اسرې ته پرته ده. الله دې خیر کړي ګوهر خانه، سبا به د اپریشن نه پوره پته ولګي، ته تسلي ساته. ډاکټر ګوهر خان ته تسلي ورکړه. د نسرین پلار ګوهر خان د اپریشن تیټر مخې ته سره د نورو ډیرو خپلوانو او دوستانو ولاړ و او ساعت په ساعت به یې ګړۍ ته کتل او چې د اپریشن تیټر نه به لږ هم څوک ډاکټر یا نرس راووته نو ده به ورمنډه کا، هغوی به ورته تسلي ورکړه چې اپریشن شروع دی. د نسرین اپریشن وشو. د هغې په دواړو سترګو باندې پټۍ لګېدلې وې. ډاکټر د هغې پلار، مور او خپلوانو له تسلي ورکړه چې یو څو ورځې صبر وکړئ. کله چې د نسرین د سترګو نه پټۍ پرانیستې شي نو پوره پته به ولګي. د هغې مور او پلار او خپلوان د دې خبرې په انتظار وو چې ډاکټر به کله د هغې د سترګو نه پټۍ پرانیسي. مشر ډاکټر سره د دوو جونیر ډاکټرانو او نرسانو د نسرین کمرې ته راغی. د هغې مور او پلار او نورو خپلوانو ته یې وویل چې د کمرې نه بهر وځئ چې موږ د هغې د سترګو نه پټۍ پرانیسو. ډاکټرانو د نسرین د سترګو نه په کلار کلار پټۍ پرانیستې. هغوی چې وزګار شو او کمرې نه بهر ووتل نو مشر ډاکټر بهر د نسرین پلار ګوهر خان د ځان سره خپل دفتر ته بوتلو او خپل اردلي ته یې وویل چې چای تیار کړه. ډاکټر ګوهر خان سره د عام مریضانو خبرې اترې شروع کړې. په دې کې چای راغلی، اردلي 2 پیالۍ ډکې کړې، یوه یې ډاکټر ته وړاندې کړه او بله یې ګوهر خان ته کېښوده. ګوهر خانه، ما تاسو خپل آفس ته ځکه راوستی، ما ویل چې لږ مشغول به هم شو او د نسرین د سترګو په باره کې به هم خبرې وکړو. ګوهر خانه، زه ډیر افسوس کوم چې ستا د لور د دواړو سترګو نظر ضایع شوی دی. ګوهر خان چې دا واورېدل نو د لاس نه یې د چایو پیاله پرېوته. ډاکټر صاحب، دا څه وې؟ زما لور ړنده شوه؟ نسرین، ګوره ګوهر خانه، حوصله کوه، دا د الله پاک کړه دي، انسان په دې کې هیڅ نشي کولی. دا به یې د هغې په تندي لیکلی وو. که ته حوصله بایلې نو ستا ټبر او کشرانو له به څوک ډاډ ورکوي، زړه به ورکوټي کېنه. د نسرین د سترګو او تندي زخمونه اوس جوړ شوي وو. هغه به په کور کې اوس خپلې نوکرې ګل بیبي د لاس نه نیولې ګرځوله. ګوهر خان یوه ورځ د نسرین د مور سره د څو خبرو اترو کولو نه پس د کمال دې کره لاړو. د کمال مور ته یې وویل چې ورندار یوه خبره درته په پرده کې کوم. د کمال مور ګوهر خان ته غوږ شوه. ورنداره، زه تا ته او ستا زوی
کمال ته ډېر زیات ملامته یم. نسرین ستا د زوی چنغله ده. زما د ماشوم زوی د لاسه هغه په دواړو سترګو ړنده شوه. دا به زما د لور په قسمت کې لیکلي وو. زه دې له راغلی یم چې کمال هم زما بچی دی. ماته د خپل زوی اجمل په شان ګران دی. بله دا چې پلارې الله وبخه، هغه ماته رور ویلي وو. زه وایم چې تاسو کمال نه څه بل غم وکئ، ځکه چې نسرین اوس د هغه د کور جوګه نه ده. زما د طرفه په هغه هیڅ پابندي نشته. خدای پاک دې د هغه کور ودان کړي. دې خبرې سره د کمال مور په ژړا شوه او د ګوهر خان د سترګو نه مخکې روانې شوې. کمال د لاهور په انجینیرینګ یونیورسټۍ کې د آخري کال طالب علم و. مور هغه ته د مشر ورور په ذریعه اطلاع ورکړه چې کلي ته راشي. کمال د خط ترلاسه کېدو سره سم د کلي ته کلو کو. کمال چې کله کور ته راغی نو هغه د نور کلاب شان نن د خویاندو ورونو او مور جذبې سړی ولیدې، خو هغه دا خبره مخصوص نه کوي. نه خپلې کمرې ته لاړ او مور ورته د چای روټۍ ست وکړو. کمال مور ته وویل چې روټۍ خو مې په لاره خوړلې ده، البته د لږ ارام نه پس به چای وڅښم. کمال چې د ماښام روټۍ وخوړه نو حجرې ته روان شو. مور یې زړه کې وویل چې هسې نه بهر څوک خبر کړي، ښه دا ده چې زه ورته ښه په تسلۍ سره خبره وکړم. هغې کمال ته وویل چې بچې حجره کې څه کې؟ ستړی یې، ټوله ورځ دې سفر کړی دی، کلاري کور وده شه، سبا به بیا لویه ورځ ده وبه ګرځئ. هغه هم د مور خبره کوزه ونه غورځوله ده او د انګړ د مینځ نه راستون شو. د هغه مور ټول لوی واړه پوی کړي وو چې ګورئ لا مو کمال ته د خولې نه خبره ونه ځي، مه کوئ چې شپه ښه په ارام تېره کړي، هسې به هم خبرېږي، سبا به ورته زه ټوله خبره وکړم. سهار کمال خور راویښ کو. هغه د مونځ نه پس حجامت وکړو او د ناشتې دپاره یې خور ته وویل. د کمال مور لا چای نه وې څښلی. هغې ویل چې زه به هم چای د کمال سره څښم. مور او زوی په چایو د کلي ولس خبرې وکړي. مور د کمال نه د سبق په باره کې هم تپوسونه وکړه. کمال ورته وویل چې مورې بس دعا کوئ، اخري امتحان مې رانږدې دی. د کمال مور موقع څارله چې څنګه به کمال ته خبره راواخلم. په دې کې د کمال خور انجم هم راغله او کېناسته او د مور سترګو ته یې وکتل. مور یې انجم ته وویل چې زه بچې زه د لالا حاجي سره یوه پټه خبره کوم. انجم پاڅېده روانه شوه. کمال په خندا شو. خیر خو دې مورې څه پټه خبره ده چې راته یې کوئ؟ مور خپل اسویلی کابو کو. کماله بچې د خدای کړه دي، په دې کې انسان هیڅ هم نشي کولی او د خدای پاک په هر یو کار او فیصله کې د انسان ښه لیکلي شوي وي. صبر یې لوی کور دی. مور یې ووایه څه ویل غواړئ؟ کمال مور ته په هیبت غوندې وویل بچې هغه تېره ورځ نسرین د خپل ورور اجمل د لاسه هغه څه ورته وایي، هغه دې میراث شي، هغه کرکټ. کمال ورته نوم پوره کو. په دغه میرات مړي ګوله باندې رسا په تندي ولګېده. ډېره ورځې په هسپتال کې بې هوشه پرته وه. اپریشن هم وشو. خو څه مورې وایه دا چې سپېره په دواړو سترګو ړنده شوه. زما نسرین او بچې ستا نسرین ړنده شوه. هغه نسرین چې غټو ګولو سترګو ته به یې نمر هم نیغ نه شو کتی، نن هغه د بل محتاجه شوه. دا څه وې مورې؟ دا څه وې؟ دا رښتیا دي، نسرین اوس بلکل ړنده ده. بچې حوصله کوه، د الله تعالی په کړو کې بنده هیڅ نشي ویلی. دا به د خدای پاک رضا وه. بچې ما تا ته پوره خبره ونه کړه. وایه مورې وایه، نور هم الله د اورېدو څه شته. بچې هغه تېره ورځ دی ګوهر خان کاکاجي راغلی و. هغه ویل چې نسرین په دواړو سترګو ړنده شوه. هغه اوس د کمال د کور جوګه نه ده. کمال آزاد دی. په هغه زما د طرف نه هیڅ پابندي نشته. هغه د خپلې خوښې کور وګورئ. دا څه وې مورې دا؟ کمال خاموشه شو او د سوچونو په نیلۍ سور شو او دومره لرې لاړو چې د مور فکرونو ورپسې هم ډېرې وزرې وټپولې، خو کمال یې را وانه ړولو. د ښه سوچ نه پس کمال ورته وویل ښه نو اوس به څه کېږي؟ هغه د مور رایه معلوموله. بچې تا ته ښه پته ده چې او بله دا چې ګوهر خان کاکاجي دې هم په دې خوشحاله دی چې مورې دا نشي کېدی. نسرین ته د خپل ړوند قسمت سزا ورکول نه دی په کار. قصور د نسرین نه، قصور د هغې د تندي دی. د هغې تندي چې پرې دا بده ورځ لیکلې وه او هغې سپېره تندي له دومره سزا بسته چې جوبل شو. څه وشو که د نسرین د نظر آینه ړنده شوه، د هغې د کردار آینې ته اوس هم سترګې بریښي. دا خو د هغې په ککو ولګېدو، د هغې لمن خو د هغه نه پاکه ده. خبرې د سیرت کوه چې ابدي ژوند لري او صورت خو فانی دی، تل د خاورو لاندې کېږي. مور نسرین د ژوند
په تیاره ډګر ولاړه ده، د هغې نه د ژوند لاره خطا ده، زه د هغې د رڼا ملګری یم. زه څنګه د هغې نه لکه د یو عام لاروي څنګ وکړم او هغه تیارو ته وسپارم. هغې ته د رڼا ضرورت دی او زه به د وفا ډېوه په لاس د هغې لارې رڼا کوم.